د هرات د تیاتر ساحه اوس داسې ده، خو د بیا رغولو لپاره نه، بلکې د یو سوداګریز مرکز د جوړېدو لپاره. په هرات کې د تیاتر هنرمندان وایي چې د تیاتر د پخواني تالار په ساحه کې به یو سوداګریز مرکز جوړ شي. مشکلات‌های زیادی هنرمندا دارن به تمام عرصه‌ها. ما به می اواخر که تقریبا چند سال میشه که سالونی داشتیم و هم تخریب کردن که ما همینجوری تمرین میکردیم، کار میکردیم. متاسفانه سالونی برای تمرین نداره. دغه هنرمندان وایي چې د 102 کلنې مخینې په لرلو سره د هرات تیاتر اوس د خپل تاریخ په ډیرو سختو ورځو کې دی. تیاتر طی 100 سال گذشته فرازنشیب‌های بسیار زیاد داشته. به شما معلومه که متاسفانه ولایت هرات از جمله ولایتی است که بیشتر یک شهر تعصبی، یک شهر مذهبی، قبل از اینکه به حساب تئاتر تحول بشه به حساب تئاتر تخریب شد و کسایی که به بانه عقب نشینی بالاخره خواستن که به حساب تئاتر به ایران کنن، تخریب بکنن. بعدا ما متوجه شدیم که برمون دارم به حساب یک کار سیاسی بود. په 1494 هجري لمریز کال کې د هرات ښاروالۍ د سړک د پراخوالي له امله د هرات د تیاتر نیمه ځمکه د سړک ته ځانګړې کړه او د تیاتر ودانۍ یې هواره کړه. که څه هم هغه مهال د هرات ښاروالۍ ژمنه کړې وه چې د دې ځمکې بله برخه به د هرات تیاتر ته بیرته سپاري، خو له هغه وخت راهیسې تر اوسه د هرات تیاتر لپاره کوم مشخص ځای په پام کې نه دی نیول شوی. په هرات کې د طالبانو د ښاروالۍ مسؤلین پرته له دې چې کوم اسناد وړاندې کړي وایي د اسنادو پر بنسټ د دغه ولایت د عامه کتابتون ترڅنګ ځمکه د هرات ښاروالۍ اړوند ده. قرار بود شاروانی هم روی آن 4 طبقه اعمار کنه که بعد از تعمیر و تکمیل آن 2 واحد با تمام امکانات و تجهیزات لازمه تئاتر از بودجه ریاست شاروانی در اختیار ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ قرار بگیره. به تفاهم نرسیدیم و ما ناچار ملک خود را که چندین سال متروک و غیر قابل استفاده بود اقدام به تعمیر و اعمار مرکز تجارتی در 3 طبقه نمودیم. د هرات د تیاتر مدیریت د شمیرو پر بنسټ په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د تیاتر 200 لوبغاړو په نندارو کې رول لوبولی چې له دې جملې 120 ښځې او نجونې وې، خو واک ته د طالبانو له بیا راستنېدو د صحنې پر مخ د ښځو کار منع شوی او زیات شمېر نارینه هنرمندانو هم هیواد پرېښی دی.